بني اسرائیل مکی صورت او 111 آیتونه لري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. پاک دی هغه ذات چې شپه په شپه یې خپل بنده له مسجد حرام نه تر هغه لرې مسجد یعنی مسجد اقصا پورې بوتلی، هغه چې موږ یې چاپېریال برکتي کړی دی تر څو خپلې ځینې نښانې ور ووینو. یقینا هماغه ښه اورېدونکی د هر څه لیدونکی دی. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. او موسی ته مو کتاب ورکړ او هغه مو بني اسرائیلو ته لارښوونه ګرځولی و داسې چې له ما پرته بل څوک کار جوړونکی مه نیسئ. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ای د هغو اولاده چې موږ له نوح سره په بیړۍ کې سپاره کړي وو او هغه یقینا یو شکر ایستونکی بنده و. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. او موږ په خپل کتاب کې پریکړه کړې وه او بني اسرائیل مو خبر کړي وو چې تاسې به په ځمکه کې خامخا 2 ځله فساد وکړئ او سرکښي به وکړئ، لویه سرکښي. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. نو کله چې د لومړۍ سرکشۍ نیټه یې راغله یعنی ای یهودو کله چې تاسو پر ځمکه سرکشي زیاته کړه نو پر تاسې مو خپل داسې بندگان راپاسول چې ډیر زورور جنګیالي وو، یعنی د بابل پاچا بخت نصر او لښکر یې، نو ستاسې د هیواد په منځ کې خپاره شول او دا یوه ترسره کیدونکې وعده وه. بیا مو تاسو ته پر هغو د برلاسي موقع درکړه او په مالونو او زامنو سره مو ستاسو مرسته وکړه او په لښکري نفرو کې مو زیات کړئ. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ګورئ که تاسو ښېګڼه وکړه نو هم خپلو ځانو سره مو وکړه او که بدي مو وکړه نو هم خپل ځان سره. نو کله چې وروستۍ یعنی 2مه نیټه راغله بیا مو نور دشمنان پر تاسو برلاسي کړل چې ستاسو مخونه در بدرنګ کړي او مسجد یعنی بیت المقدس ته هماغسې ننوځي لکه چې اول ځل هغه نور ورننوتلی و او پر څه چې برلاسي شي هغه تباه کړي
پوره تباه. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. شای رب مو اوس رحم در باندې وکړي او که بیرته فساد ته وګرځېدئ موږ به هم ستاسو عذاب ته در وګرځو او کافرانو ته مو جهنم بندیخانه ګرځولی دی. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. یقینا دا قرآن هغې لارې ته ښوونه کوي چې هغه سمه سیده ده او هغو مؤمنانو ته چې سم کارونه کوي دا زیری ورکوي چې بېشکه د دوی دپاره لویه بدله ده. او دا چې کوم خلک په آخرت یقین نه کوي هغوی ته مو دردناک عذاب چمتو کړی دی. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. او انسان په هغه شان بدی غواړي څنګه چې د خیر غوښتل دي او انسان تلوار کوونکی دی. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. او موږ دا شپه ورځ دوه نشانې ګرځولې دي نو د شپې نشانه مو بې نوره او د ورځې نشانه مو روښانه وګرځوله تر څو تاسو د خپل رب فضل ولټولی شئ او د کلونو شمیر او میاشتو حساب وپېژندلی شئ او هر شی مو بیل بیل څرګند کړي دي. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. او د هر انسان د عمل انجام مخپله د هغه په غاړه کې زوړن کړی دی او د قیامت په ورځ به هغه ته خپله لیکلې عملنامه راوباسو چې تیاره پرانیستې به یې ومومي. ورته وبه ویل شي چې اوس دې عملنامه ولوله نن دې خپل ځان پر تا حساب کوونکی بس دی. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. څوک چې سمه لاره ونیسي نو هغه په نیغه لاره سمیږي صرف د ځان دپاره او څوک چې بېلارې شو نو هم د خپل ځان په ضرر بېلارې شو او هیڅ پیټی وړونکی به د بل پیټی وانخلي او موږ هم تر هغو څوک نه عذابو چې لا کوم رسول مو نه وي ورلېږلی. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. او کله چې غواړو کوم کلی تباه کړو نو غټانو بډایانو ته د ایمان راوړلو امر کوو خو بیا هغوی پکې سرغړونې پیل کړي نو خبره پرې ثابته شي بیا یې تباه کړو پوره تباه. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. او له نوح وروسته مو څومره نسلونه تباه کړي دي او یوازې ستا رب د خپلو بندګانو په ګناهونو د باخبره لیدونکي په توګه کافي دی. من
كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. څوک چې د کومې سملاسي ګټې غوښتنه کوي نو چاته چې څه ورکول غواړو همدلته یې ژر ورکوو، بیا جهنم ورته برخه ګرځوو چې رټلی دیکه شوی به ورننوځي. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. او چا چې آخرت وغوښت او د هغه دپاره یې هڅه وکړه مناسبه هڅه او دی مؤمن هم وي نو د داسې خلکو هڅه مقبوله ده. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. اے رسوله تر کومه چې ستا د رب د ورکړې خبره ده نو موږ دنیا کې هره ډله ترې برخمنوو، دغه هم او هغه هم، یعنی مسلمان هم کافر هم، او په دنیا کې ستا د رب ورکړه ایساریدونکې نه ده. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ګوره څنګه مو په دنیا کې ځینو ته پر ځینو فضیلت ورکړی او آخرت حتما هم په درجو کې ډیر لوی دی او هم په غوروالي کې ډیر لوی دی. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الله سره بل خدای شریک منیسه کنه بیا به پړ او بې ملاتړه کښېنې. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. او ستا رب حکم کړی دی چې له هغه پرته د بل چا عبادت مه کوئ او مور و پلار سره ښېګڼه کوئ. که تا سره یو له هغو یا دواړه یې زړښت ته ورسیږي نو هغوی ته اوف قدرې هم مه وایه، رټه یې مه او هغوی ته د درناوي خبره کوه او پر رحمت سره هغوی دواړو ته ماتغاړی اوسه او داسې وایه چې ای زما ربه پر دواړو داسې رحم وکړي لکه زه یې چې وړوکی روزلی یم. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ستاسې رب په هغه څه ډېر ښه پوه دی چې په زړونو کې مو دي. که تاسو صالحان اوسئ نو بېشکه هغه توبه کوونکو دپاره بخښونکی دی. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. او خپلوی والا ته د هغوی حق ورکوه او مسکین او لاروي ته او بېځایه لګښتونه مه کوه. یقینا بېځایه لګښت کوونکي د شیطان ورونه دي او شیطان خو د خپل رب ناشکره دی. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا
فقل لهم قولا ميسورا. او کتا د خپل رب د هغه رحمت په لټون چې هیله یې کوي له هغو یعنی خپلوانو نه څنګ کولو نو بیا هغوی ته پسته نرمه خبره وکړه. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. او خپل لاس دې متر غاړې تړلی نیسه او مه یې داسې بشپړ پرانیستی چې بیا پړ او پښیمانه کښېنې. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بېشکه ستا رب چې چاته وغواړي روزي یې پراخوي او یا یې تنګوي هغه پر خپلو بندګانو ښه باخبر لیدونکی دی. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. او خپل اولاد مو د نیستۍ له ویرې مه وژنئ موږ هغوی ته هم روزي ورکوو او تاسو ته هم د هغوی وژل خو یقینا لویه ګناه ده. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. او زنا ته مه نږدې کیږئ هغه یو ډیر ناوړه کار او بده لاره ده. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. او هغه کس مه وژنئ چې الله حرام کړی دی مګر په حقه او هر څوک چې په ظلم سره ووژل شو نو حقیقتا موږ یې وارث ته د بدل اخیستو قوت ورکړی خو په وژلو کې به زیاتی نه کوي بېشکه هغه سره مرسته شوې ده. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. او د یتیم مال ته مه ورنږدې کیږئ مګر په هغه توګه چې ډیره شوي تر هغو چې خپلې ځوانۍ ته ورسیږي او په لوز وفا کوئ د لوز په هکله یقینا پوښتنه کیدونکې ده. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. او چې پیمانه کوئ نو پوره یې ورکوئ او چې تول کوئ نو په سمه تله دا ښه او په انجام کې ډیره غوره طریقه ده. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. او په هغه څه پسې مه کیږه چې تا ته یې پوهه نه وي بېشکه غوږ سترګې او زړه دا ټول پوښتېدونکي دي. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. او په ځمکه کې د لویي په نخرو مه ګرځه بېشکه ته هیڅکله نه ځمکه څیرولی او نه په هسکوالي غرو ته رسېدلی شي. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. دا ټول هغه بد کارونه دي چې ستا د رب په وړاندې ډیر ناخوښه دي. دا هغه د حکمت خبرې دي چې خپل رب دې تا ته وحی کړي دي او پام کوه الله سره کوم بل خدای مه نیسه کنه بیا به جهنم کې پړ او دیکه شوی غورځول کیږي. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما.
آیا رب مو تاسو ته زامن در پیرزو کړل او خپل ځان ته یې له ملایکو لوڼې ونیولې؟ یقینا تاسو ډیره لویه یعنی غلطه خبره کوئ. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. او موږ په دې قرآن کې راز راز بیان وکړ چې خلک پند واخلي، خو دې خلکو ته له حقه تښتېدلو پرته نور څه نه ورزیاتوي. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ورته ووایه چې که هغه یعنی الله سره نور خدایان هم وای لکه دوی چې وایي، نو بیا خو به هغو هم حتما د عرش څښتن یعنی حقیقي خدای ته لار لټولې وه. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هغه پاک دی او له هغو خبرو ډیر اوچت دی چې دوی وایي ډیر اوچت. د هغه پاکی وایي وواړه اسمانونه ځمکه او څه چې په هغو کې دي، او داسې هیڅ شی نشته چې له ستاینې سره د هغه پاکی نه وایي، خو تاسې د هغو په تسبیح نه پوهیږئ. بېشکه هغه د ډیر زغم والا بخښونکی دی. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. او اے رسوله کله چې ته قرآن لولې نو ستا او په آخرت باندې ایمان نه راوړونکو ترمنځ یوه پټه پرده اچوو. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. او په زړونو یې داسې پردې ور اچوو چې دوی ور باندې پوه نشي، او په غوږو کې یې کوڼوالی، او کله چې ته په قرآن کې یوازې خپل رب یادوي نو هغوی بیا په کرکه شاته وګرځي. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. موږ یې د غوږ نیولو په غرض ښه پوهیو، کله چې دوی تا ته غوږ نیسي او کله چې هغوی پټې خبرې کوي هم یې موږ اورو. هغه مهال چې دا ظالمان د خپل خیل مسلمانانو ته وایي تاسې خو له یوه کوډو وهلي سړي پرته بل چا پسې روان نه یاست. ګوره دوی تا پورې څنګه مثالونه وایي، دوی بې لارې شول نو بیا د لار موندلو وس نه لري. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. او دوی وایي آیا کله چې موږ وراسته هډوکي او میده خاورې شو نو آیا موږ به له نوي سره بیا راپاسول شو؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. ورته ووایه ځئ کاڼي یا اوسپنې شئ،
یا کوم بل داسې مخلوق چې ستاسو په زړه کې ډیر لوی یعنی کلک ښکاري نو بیا به هم دوی وایي څوک مو بیرته راژوندي کوي ورته وایه هماغه ذات چې په ړومبي ځل یې پیدا کړئ بیا به نو سرونه درته خوځوي وایي به دا به نو کله وي ورته وایه ښایي هغه نږدې وي کومه ورځ چې تاسو راوبلي نو تاسو به یې له ستاینې سره بلنه ومنئ او ګمان به کوئ چې دنیا کې له څه کم وخته پرته نه یې زنډېدلي وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا او زما بندگانو ته ووایه چې دوی د هغه خبره کوي کومه چې ډیره شوي یقینا شیطان یې ترمنځ شر جوړوي بېشکه شیطان د انسان یو څرګند دشمن دی ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا ستاسو رب ډیر ښه در باندې پوه دی که خوښه یې شي رحم به در باندې وکړي یا یې که وغوښتل په عذاب به مو کړي او ای رسوله ته مو پر دوی څارونکی نه یې ټاکلی او ستا رب په هغه چا ډیر ښه پوه دی چې په آسمانو او ځمکه کې دي او موږ ځینو نبیانو ته پر ځینو غټه مرتبه ورکړې ده او موږ داود ته زبور ورکړی و قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ورته ووایه ښه نو هغه معبودان راوبلئ چې تاسې یې له هغه یعنی الله پرته خپل چارواکي ګڼئ چې دا دی نه څه کړاو درنه ایسته کولی شي او نه یې بدلولی شي دوی چې چاته بلنه ورکوي هغوی خو په خپله د خپل رب لور ته وسیله لټوي چې کوم یو هغه ته ورنږدې دی او د رحمت هیله یې کوي او له عذابه یې ویریږي یقینا ستا د رب عذاب د ویرې وړ دی وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا او داسې کوم کلی به نه وي چې موږ یې له قیامت ورځې نه مخکې تباه کوونکي یا سخت عذاب ورکوونکي نه یو دا په الهي کتاب کې لیکل شوي دي وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا او موږ د هغو نښانو له لیږلو نه چې کافران یې غواړي بل څه نه یو ایثار کړي مګر دا چې له دوی مخکې خلکو هغه دروغ ګڼلې وي او موږ سمودیانو ته اوښه ښکاره نښانه ورکړه خو هغوی ظلم پرې وکړ او دا نښانې موږ پرته له ویرولو د بل څه دپاره نه لیږو وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا او ای رسوله کله چې موږ درته وویل بېشکه ستا رب په خپل علم دا خلک را ایثار کړي دي او دغه څه چې تا ته مو ښودلي دي یعنې د معراج پیښه
او هغه ونه چې په قرآن کریم کې لعنت پرې شوی یعنی د زقوم ونه موږ د دې خلکو لپاره صرف یوه فتنه یعنی ازموینه ګرځولې او دوی بیا ویرو خو دا هر څه دوی ته د لویې سرکشۍ نه پرته بل څه نه ورزیاتوي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. او کله مو چې ملائکو ته وویل آدم ته سجده وکړئ نو ټولو سجده وکړه پرته له ابلیسه ویل زه هغه چاته سجده وکړم چې تا له خټې پیدا کړی. بیا یې وویل ښه نو ما خبر کړه دا چې پر ما دې غوره وګرځولو د دې وړو که زه خو د قیامت ورځې پورې وځنډولم نو خامخا به یې له کومو پرته د اولادې سټه وباسم. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وی فرمایل ځه لاړ شه خو له هغوی نه چې هر چا ستا تابعداري وکړه نو بیا جهنم ستاسې بدله ده پوره بدله او له هغوی نه چې هر څوک په خپله بلنه شویولی شي ویې شویوه خپل سپاره او پلي دې ورباندې راوله په مالو او زانو کې ورسره شریک شه او وعدې ورکړه او حقیقت دا دی چې شیطان دوی سره کومه وعده کوي هغه له غولولو پرته بل څه نه وي. بېشکه زما پر سوچه بندگانو به ستا کوم برلاسی نه وي او ستا رب د ساتونکي په توګه بس دی. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. ستاسو رب هغه دی چې په سمندر کې بیړۍ درته روانوي تر څو د هغه فضل یعنی حلال رزق ولټوئ یقینا هغه پر تاسو مهربان دی. وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. او کله چې په سمندر کې څه کړاو در ورسیږي له هغه یعنی الله پرته ټول هغه معبودان چې تاسو یې رابلی درنه ورک شي خو چې بیا مو کله وچې ته راوژغوري نو څنګ ترې کوئ او انسان خدای ناشکره. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. آیا لدی بیغمه یاستی چې د وچې په کومه څنډه کې به مو پر ځمکه نه باسي یا به کاڼې اورونکي سیلۍ در باندې راولي بیا به ځان ته چار جوړونکی ونه مومئ؟ یا لدی نه بیغمه یاست چې یو ځل بیا مو سمندر ته ورولي او سخت توپاني باد در باندې راوالوزوي او ډوب مو کړي د هغه کفر په سبب چې تاسو کړی بیا به ځان ته داسې څوک نه مومئ چې په دې کې له موږ نه پوښتنه وکړي.
ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. او بېشکه د آدم خیلخانې ته مو ډېر عزت ورکړی او هغوی ته مو په وچه او لنده کې سپرلۍ ورکړي دي او د پاکیزه شیانو روزي مو ورکړې ده او پر زیاترو هغو شیانو مو فضیلت ورکړی چې موږ پیدا کړي. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. هغه ورځ چې هر ډله بل خپل امام یعنی رسول یا مشر سره وبولو نو د چا کتاب چې په ښي لاس یې ورکړی شو نو هغوی به خپل کتاب لولي او یو نری تار غوندې ظلم به هم نه ورسره کیږي. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. او هر څوک چې په دنیا کې له حق ړوند وي نو هغه به په آخرت کې هم ړوند وي او لا ډیر زیات لار ورکی به وي. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. او حقیقتا نږدې و چې دوی یعنی کافران دی په فتنه کې واچوي له هغې وحی دی واړوي چې موږ درلیږلې تر څو په موږ پورې بل څه وتړي او بیا به یې نو خامخا په دوستۍ نیولی وي او که ته مو ټینګ کړی نه وای نو نږدې و چې د دوی لور ته لږ ورکوږ شوی وای بیا به مو حتما په ژوند کې هم دوه برابره عذاب در څکلی و او په مړینه یعنی آخرت کې هم دوه برابره بیا به دې زموږ پر خلاف کوم رستندوی نه وای موندلی. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. او بېشکه نږدې و چې دوی دې له دغې ځمکې یعنی مکې وخوځوي او ترې ودې باسي خو بیا به خپله دوی هم له تا وروسته ونه ځنډېږي مګر ډېر لږ. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. دا زموږ دستور د هغو رسولانو په هکله هم دی چې له تا مخکې مو لیږلي وو او زموږ د دستور څه بدلون به نه مومې. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لمونځ کوه د لمر له زواله د شپې تر رګمۍ پورې او د سهار قرائت هم کوه بېشکه د سهار قرائت ته ملائکان حاضریږي. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. او د شپې تهجد کوه چې ستا دپاره نفل دی شایي چې رب دی په یو ستایلي مقام کې ودروي. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. او ووایه چې ای زما ربه هر چیرته مې چې ننباسي نو له رښتینولۍ سره مې ننباسه او چې له هر ځایه مې باسي نو له رښتینولۍ سره مې وباسه او له خپل لوري ماته یو قوت مرستندوی وګرځوه. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. او وایه چې حق راغی او باطل له منځه ولاړ یقینا باطل له منځه تلونکی دی. وننزل من القرآن ما هو شفاء
ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. او موږ د دې قرآن په لړ کې هغه څه نازلوو چې د مؤمنانو دپاره شفا او رحمت دی، خو ظالمانو ته له تاوانه پرته بل څه نه ورزیاتوي. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. او کله چې په انسان پیرزوینه کوو نو مخ ګرځوي او په ډډه لرې شي، او چې کله بدی ورته ورسیږي نو بیا ناهیلی وي. ورته ووایه چې هر څوک په خپله کړن لار عمل کوي، نو یوازې رب مو ښه پوه دی چې څوک پر سمه لار دی. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. او ای رسوله، هغوی د روح په حق له تانه پوښتنه کوي، ورته ووایه روح خو یوازې زما د رب له علمه دی، او تاسو ته له پوهنې څه نه دي درکړی شوي مګر لږ. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. او که موږ وغواړو هغه څه به درنه یوسو چې تا ته مو وحی کړي، بیا به په دې هکله زموږ پر خلاف کوم وکیل یعنی ملاتړ ونه مومې. خدا ستا د رب رحمت دی، یقینا پر تا د هغه ستره پیرزوینه ده. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ورته ووایه که دا ګرد انسانان او پیریان په دې راغونډ شي چې د دې قرآن مثال راوړي، نو مثال به یې رانه وړي، که څه هم یو د بل مرستیالان هم شي. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. او حقیقتا موږ په دې قرآن کې خلکو ته هر ډول مثال بیان کړ، خو زیاترو خلکو پرته له انکار او ناشکرۍ بل څه ونه منل. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. او ویل تر هغو به دې ونه منو چې له دې ځمکې دې یوه چینه راته بهولې نه وي، یا ستا دپاره د کجورو او انګورو یو باغ وي چې په منځ کې یې بهېدلې ویالې روانې کړي، یا اسمان ټوټه ټوټه راباندې وغورځوي لکه ته چې ګمان کوي، یا الله او ملائکان مخامخ راته راولي، یا ستا دپاره د سرو زرو یو کور وي، یا ته اسمان ته وخیږي او لا په ختلو دې هم باور نه کوو څو چې یو داسې کتاب موږ ته راکوز نه کړي چې لولو یې. ای رسوله ورته ووایه زما رب لره پاکي ده، آیا زه له یو رالیږل شوي انسانه پرته بل څه یم؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم
إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. او کله چې دغه خلکو ته هدایت راغی نو له ایمان راوړلو نه کوم بل شي ایثار نه کړل پرته له دې خبرې چې ویل به آیا الله یو انسان د رسول په توګه رالیږلی. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. ورته ووایه که چیرې په ځمکه کې ملایکان وای چې ډاډه ګرځېدای را ګرځېدای نو خامخا به مو پر هغوی له اسمانه کوم ملایک د رسول په توګه ورکوز کړی و. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ورته ووایه زما او ستاسو ترمنځ یوازې الله د شاهد په توګه بس دی بېشکه هماغه پر خپلو بندګانو ښه باخبر لیدونکی دی. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. او چاته چې الله سمه لار ښیي نو همغه لار موندونکی دی او څوک چې بېلارې کړي نو بیا به له هغه پرته څوک دوستان ورته نه مومي او د قیامت په ورځ به یې پړ مخې ړانده ګونګیان او کاڼه راغونډوو. استوګنځای به یې جهنم وي هر کله چې لږ غلی شي لا به یې لمبې دوی ته زیاتوو. همدا یې سزا ده ځکه چې دوی زموږ په آیاتونو کافر شوي او ویلي وو آیا کله چې موږ رژېدلي هډوکي او خاورې شو نو بیا به له نوي سره راپاسول کیږو. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. آیا نه یې دې لیدلي چې کوم الله اسمانونه او ځمکه پیدا کړي هغه په دې قادر دی چې د دوی په شان څه پیدا کړي خو د دوی دپاره یې نیټه ټاکلې ده چې هیڅ شک پکې نشته خو دا ظالمان له انکاره پرته بل څه نه مني. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. اے رسوله دې کافرانو ته ووایه که ستاسو په لاس کې زما د رب د رحمتونو خزانې وای نو بیا به مو د لګښت له ویرې هغه هم په کنجوسۍ سره ساتلې وي او انسان خدای تنګ زړی. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. او موسی ته مو 9 څرګندې نښانې ورکړې وې نو له بني اسرائیلو پوښتنه وکړه کله چې دوی ته ورغی نو فرعون ورته وویل ای موسی زه ګمان کوم چې پر تا کوډې شوي. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات
السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. ویل ته خو پوهیږي چې دغه نښانې د اسمانو او ځمکې له رب نه پرته بل چا نه دي نازلې کړي چې ښکاره دلایل دي. او ای فرعونه پر تا مې د تباه کیدونکي ګمان دی. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. نو فرعون وغوښتل چې دوی یعنی بني اسرائیل له هغې ځمکې وشړي. نو بیا مو هغه یعنی فرعون او څوک چې ورسره و ټول ډوب کړل. او له هغه وروسته مو بني اسرائیلو ته وویل چې په هغه ځمکه کې تاسو اوسیږئ. نو کله چې د آخرت نیټه راشي تاسو به ټول یو ځای را حاضر کړو. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. او موږ دا قرآن په حق نازل کړی او په حق نازل شوی او ته مو له زیرې ورکوونکي او ویرونکي پرته بل څه نه یې لیږلی. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. او قرآن مو بیل بیل کړ چې وخت پر وخت پر خلکو ولولي او هغه مو قرار نازل کړ. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ورته وایه چې که تاسو یې منئ یا یې نه منئ، خو له دې مخکې چې چاته علم ورکړی شوی کله چې دا پر هغو لوستل کیږي نو پړ مخې په سجده پرېوځي او وایي زموږ رب لره پاکي ده، بېشکه زموږ د رب وعده ترسره کیدونکې ده، او پړ مخې پرېوځي ژاړي او عاجزي یې لا پسې زیاتیږي. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ورته ووایه الله راوبولئ یا رحمان، په هر نامه چې الله رابلئ یوه خبره ده، د هغه ډیر ښه نومونه دي، او لمونځ دې مه په لوړ آواز کوه او مه په ډیر ټیټ، بلکې د دې ترمنځ یوه منځنۍ لار ونیسه. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. او وایه هغه الله لره ستاینه ده چې نه یې څوک زوی نیولی، نه یې پاچاهي کې څوک شریک شته، او نه یې د بېوسۍ له امله څوک ملاتړ شته، او د هغه لویي وایه بشپړه لویي. الکهف مکی صورت دی او 110 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. هغه الله لره ستاینه ده چې پر خپل بنده یې کتاب نازل کړ
او په هغه کې هیڅ کوږوالی نه دی راوستی قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا سم برابر کتاب دی ترڅو خلق د هغه یعنی الله له لوري د سخت عذاب نه وویروي او هغه مؤمنانو ته چې سم کارونه کوي زیری ورکړي چې یقینا دوی لره ډیره ښه بدله ده په هغه کې به تر تله پاتېدونکي وي وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا او هغه کسان هم وویروي چې وایي الله زوی لري ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا پدې کې نه دوی ته څه معلومات شته نه یې پلرونو ته ډېره لویه یعنی غلطه خبره ده چې له خولو یې راوځي خو دا پرته له دروغو بل څه نه وایي فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا نو اے رسوله ښایي ته د هغوی په وروسته ګرځېدو له ډېر افسوسه د خپل ځان وژونکی یې که په دې خبره یې ایمان رانه وړی إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا څه چې پر دې ځمکه دي هغه مو د هغې دپاره ښکلا ګرځولې تر څو هغوی وازموي چې کوم یو یې په عمل کې ډېر غوره دی او پر دې هم باور وکړئ چې څه پر هغې دي یقینا یوه ورځ یې موږ ښوی ډاګ جوړونکي یو أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا آیا تا ګمان کړی چې د هغې سمڅې او تختې والا کسان زموږ له عجیبه نښانو څخه وو إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا کله چې هغو زلمیانو سمڅې ته پناه یوړه او دعا یې وکړه نو ویې ویل زموږ ربه له خپل لوري دې موږ ته رحمت راکړه او په دې کار کې مو سمون راوله فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نو موږ یې سمڅه کې غوږونه وټپول یعنی کلک مو ویده کړل یو شمېر کلونه بیا مو راپاڅول تر څو معلومه کړو چې په دواړو کې کومه یوه ډله د هغې مودې ښه شمېرونکې ده چې دوی پکې ځنډېدلي وو نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى موږ په رښتیني ډول د هغوی کیسه درته بیانوو دوی یو څو کسه زلمیانو چې په خپل رب ایمان راوړ او موږ هدایت لا ور زیات کړ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا او د هغوی زړونه مو له هغه مهال ورټینګ کړي وو کله چې دوی پاڅېدل او ویې ویل زموږ رب خو هماغه د آسمانو او ځمکې رب دی هیڅ کله به له هغه پرته بل خدای راونه بولو کنه بیا خو به مو ډېره غلطه خبره کړې وي هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا زمونږ دی قوم خو له الله پرته نور خدایان نیولی دي د هغوی لپاره ولې کوم څرګند دلیل نه راوړي نو څوک به له هغه چا ډیر ظالم وي چې الله پورې دروغ تړي وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا نو کله چې تاسو له دوی او له هغو چې دوی الله نه پرته لمانځي اړیکې شلولې دي نو هغې سمڅې ته پناه یوسئ ستاسو رب خپل رحمت در باندې راخپور کړي او ستاسې چارې ته به سمون راوړي وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا او کله چې لمر راخیږي نو ته به ګوري چې د دوی سمڅه پرېږدي ښی خوا ترې اوړي او چې پرېوځي نو په کیڼه خوا ترې اوړي او هغوی یې په یوه پراخه برخه کې ویده دي دا د الله له نښانو یوه ده چاته چې الله نیغه لار وښوده نو هماغه لار موندونکی دی او څوک چې بېلارې کړي نو بیا به هیڅکله کوم لارښود ملګری ورته ونه مومي وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا او ته به یې ویښ ګڼې خو هغوی ویده دي او موږ یې پښې او کیڼ لوري اړو را اړو او سپی یې په درشل کې غوړولي څنګلې پروت دی که یو ځل سر ورښکاره کړي نو خامخا به په تیښته ترې راوګرځي او ډیر به یې له ویرې ډک شي وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا او په همدې عجیبه توګه مراویښ هم کړل چې خپلو کې سره وپوښتي نو یوه یې وویل څومره به دلته ځنډېدلي یاست ویل یوه یا څه نیمه ورځ بیا یې سره وویل الله ښه پوه دی چې څومره ځنډېدلي یاست خو یو کس مو له دغو سپینو روپیو سره ښار ته واستوئ چې وګوري کوم یې ورسره ښه پاک خواړه دي نو بیا دې له هماغه نه څه خواړه درته راوړي او نرمي هوښیاري دې کوي او هیڅوک دې نه در باندې خبروي ځکه چې دوی که در باندې خبر او برلاسي شول نو یا به مو سنګسار کوي یا به مو د هغوی دین ته ور اړوي او بیا به هیڅکله بریالي نه شئ وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا
او همداسې مو خلک ورباندې خبر کړل تر څو وپوهیږي چې د الله وعده رښتینې ده او دا چې په قیامت کې شک نشته. بیا هغه وخت هم راغی کله چې دوی په دې کې سره شخړه کوله، نو ځینو وویل پر دوی یو دیوال جوړ کړئ، رب یې ډېر ښه پرې عالم دی. خو هغو کسانو چې د دوی په کار برلاسي شوي وویل خامخا به یو عبادت ځای پرې جوړوو. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. ځینې به ووایي هغوی 3 وو، 4م یې سپی دی. ځینې به وایي 5 دي، 6م یې سپی دی. دا ټول په اټکل ویشتل دي. او ځینې به وایي 7 دي، 8م یې سپی دی. ورته وایه زما رب په شمیر ډېر ښه پوه دی، له کومو خلکو پرته بل چاته نه دی معلوم. نو د هغوی په هکله له سرسري خبرو پرته بحث مه کوه او مه د دوی له هیڅ چا د هغو په هکله پوښتنه کوه. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. او د یو شي په هکله دا مه وایه چې زه به سبا خامخا دا کار کوم، پرته له دې چې د الله اراده وشي. او کله چې درنه هیر شي نو خپل رب دې یادوه او دا وایه چې ښایي خپل رب مې د نیکۍ خواته لا ترې زیات نږدې لارې ښوونه راته وکړي. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. او هغوی په خپل سمڅه کې 300 کاله پاتې شول او 9 نور هم ورزیات کړل. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. که څوک په دې کې بحث کوي ورته ووایه الله ډېر ښه ورباندې پوه دی چې دوی څومره ځنډېدلي دي. د آسمانو او ځمکې غیب ټول هغه لره دي، څومره ښه لیدونکی او اورېدونکی دی. له هغه پرته دوی لره څوک دوست نشته او نه په خپله واکمنۍ کې هیڅوک شریکوي. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. او یوازې هماغه څه ولوله چې ستا د رب له کتابه درته وحي شوي، د الله د خبرو هیڅ بدلونکی نشته او نه به هیڅکله له هغه پرته بل د پناه ځای ومومي. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. او خپل ځان دی له هغو خلکو سره ټینګ کړه چې سبا بیګا خپل رب رابولي او د هغه رضا غواړي او د دنیایي ښکلا په لټه له هغوی سترګې مه اړوه او د داسې کس مه منه چې موږ د هغه زړه له خپله یاده غافل کړی او په خپل هوس پسې روان شوی او کار یو مخ له حده زیاتی دی. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها
وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. او ووایه دا حق دی ستا د رب لخوا، نو څوک چې غواړي ودې مني او څوک چې غواړي نه دې مني. یقینا موږ ظالمانو ته داسې اور چمتو کړی چې پردې له هغوی نه راچاپېرې دي، او کله تندې فریاد کوي نو په داسې اوبو به یې پالنه وشي لکه د تیلو خټ چې مخونه وریتوي. دا ډیر بد شاک او ناوړه استوګنځای دی. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. یقینا هغه خلق چې ایمان یې راوړی او سم کارونه یې کړي نو موږ خو د هغه چا اجر نه ضایع کوو چې په عمل کې غوره وي. د دې خلکو لپاره همیشني جنتونه دي چې لاندې به یې ویالې بهیږي. هلته به د سرو زرو په وښیو سینګار کړی شي او د نریو او غټو ریښمو شنې جامې به واغوندي. هلته به یې پر تختونو تکیه وهلې وي. ډېر ښه اجر او غوره استوګنځای دی. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. او اے رسوله هغوی ته یو مثال بیان کړه لکه دوه تنه سړي و چې یوه ته یې موږ د انګورو دوه باغونه ورکړي او هغه مو د کجورو په ونو پوښلي وو او د هغو ترمنځ مو کرونده پیدا کړې وه. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. دواړو باغونو به خپلې میوې پوره ورکولې او هیڅ شی به یې نه ترې کمول او د هغوی په منځ کې مو یوه ویاله هم وبهوله. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. او ښه میوه یې درلوده نو هغه خپل ملګري ته په خبرو اترو کې وویل زه له تا نه هم په مال کې زیات یم او هم په میړونو کې پتمن یم. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. او خپل باغ ته ننوتی په داسې حال کې چې پر خپل ځان ظلم کوونکی و. ویل زه خو ګمان نه کوم چې دا به کله هم پناه شي او ګمان نه کوم چې قیامت دې راتلونکی وي او خامخا که خپل رب ته ورستون کړی شوم نو حتما به له دې هم لا غوره ځای بیا مومم. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ملګری په خبرو اترو کې ورته وویل ایا له هغه ذاته منکر شوي چې ته یې له خاورې بیا له نطفې پیدا او وروسته یې سم روغ سړی جوړ کړي؟ خو زه چې یم هماغه الله مې رب بولم او هیڅوک ورسره نه شریکوم.
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا او کله چې تخپل باغ ته ننوتې ولې دې ونه ویل ماشاء الله د الله نه پرته بل ځواک نشته بېشکه ته مې په مال او اولاد کې له ځانه کم ګڼې فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا نو لرې نه ده چې رب مې ستا له باغه ماته غوره څه راکړي او ستا پر هغه له اسمانه کوم افت راکوز کړي چې ښوی میدان وګرځي یا یې اوبه په ځمکه کې ډوبې شي او بیا یې په هیڅ شان ونه لټولی شي وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا او همداسې وشول میوه یې ټوله تباه شوه نو سبا یې په هغه لګښت لاسونه مروړل چې په هغه یې کړی و او هغه باغ په خپلو څپرو باندې نسکور غورځېدلی و ویل ارمان چې له خپل رب سره مې هیڅوک نه وای شریک کړی ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا او بیا نو د ده کومه داسې ډله نه وه چې الله نه پرته یې مرسته کړې وای او نه یې خپله د ځان څه مدد کولی شو هلته نو واکمني رښتینې الله لره ده هماغه الله هم په ثواب ورکولو کې غوره دی او هم په انجام کې غوره دی واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا او دوی ته د دنیایي ژوند مثال بیان کړه لکه له اسمانه چې اوبه راتویې کړو نو په دې سره د ځمکې شنیلي له ګڼوالي سره ګډ شي او بیا سبا وچ خلي خځلي شي چې بادونه یې الوزوي او الله پر هر څه قادر دی المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا دا مال او زامن خو د دنیایي ژوند ښکلا ده او پایښت لرونکي نیکۍ ستا له رب سره هم په ثواب کې غوره دي او هم د هیلې له پلوه غوره دي ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا او هغه ورځ چې غرونه وخوځو او ځمکه له غړه وویني او دوی ټول داسې راغونډ کړو چې له هغو نه یو هم پرې نږدو وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا او ټول بستا د رب حضور ته کتار کتار وړاندې کړی شي او به ویل شي دا دی تاسو خو داسې راته راغلی لکه ړومبی ځل مو چې پیدا کړي وی بلکې تاسو لا داسې ګڼلې وه چې د وعدې هیڅ وخت به درته ونه ټاکو ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا
او د عمل کتاب به کیښودل شي نو ته به مجرمان ګوري چې له هغه څه نه ویریدونکي دي کوم چې په هغه کتاب کې دي او وایي بهای زموږ بدبخته دا څنګه کتاب دی چې زموږ وړه او غټه یې بې شمیرلو نه ده پریښې او څه یې چې کړي وو حاضر به یې ومومي او ستا رب پر هیڅ چا ظلم نه کوي. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمین بدلا. او کله چې موږ ملائکو ته وویل آدم ته سجده وکړئ نو له ابلیس پرته ټولو سجده وکړه هغه له پیریان وو نو ځکه د خپل رب له حکمه ووت. نو آیا اوس تاسو هغه او زوزات یې له ما پرته خپل واکمنان جوړوئ؟ حال دا چې هغوی مغلمان دي هغه د ظالمانو لپاره ناوړه بدل دی. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. هغوی مې نه د اسمانو او ځمکې پیدا کولو کې حاضر کړي او نه مې خپله د دوی په پیدا کولو کې شریک کړي او نه داسې بېلارې کوونکي خپل مرستیالان نیسم. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. او هغه ورځ در په یاد کړئ چې الله به مشرکانو ته ووایي اوس راوبلئ هغه چې ما سره مشرکان ګڼلي وو نو دوی به یې راوبلي خو هغوی به ځواب ورنه کړي او موږ به د دوی ترمنځ د هلاکت یوه کنده منځته راوړو. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. او دا مجرمان به هغه اور وویني نو یقین به راشي چې دوی حتما پکې ورغورځېدونکي دي او له هغه د اړخ تکېدو څه لوری به ونه مومي. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. او حقیقت دا دی چې موږ په دې قرآن کې خلکو ته هر ډول مثال بیان کړ خو انسان له هر شي زیات جګړه مار دی. وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا. او کله چې خلکو ته هدایت راغی نو له ایمان راوړو او خپل رب نه بخښنې غوښتلو نه بل شي ایثار نه کړل پرته له دې غوښتنې چې هماغه د پخوانیو مجرمانو دستور چې هلاکت دی ورسره وشي یا مخامخ عذاب ورته راشي. وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا. او موږ رسولان له دې پرته چې زیری ورکوونکي او ویرونکي به وي بل څه لپاره نه لیږو او کافران د باطل په وسیله د حق له منځه وړلو لپاره جګړه کوي او زما پر آیتونو او هغو اختارونو چې دوی ته ورکړی شوي ملنډې وهي. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا.
او تر هغه بلا بل ظالم څوک وي چې د خپل رب په آیتونو نصیحت ورته وشي خدای مخ ترې واړوي او هغه څه هیر کړي چې خپلو لاسو یې وړاندې لیږلي موږ د هغوی پر زړونو پردې اچولي چې ورباندې پوه نشي او په غوږو کې یې کوڼوالی دی او که ته یې سمې لارې ته راوبولې نو بیا هیڅکله دوی لارموندونکي نه دي. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. او ستا رب بخونکی د رحمت خاوند دی که دوی په هغه ګناه نیولې وای چې کړې یې ده نو سمدلاسه به عذاب ورته رالیږلی و خو دوی لره یوه نیټه وعده شوي چې بیا به له هغه پرته بل د پټېدو ځای ونه مومي. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. او دا کلمو هغه وخت تباه کړل چې کله یې ظلم وکړ او د دوی د هلاکت لپاره مو یوه نیټه ټاکلې وه. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. او هغه وخت یاد کړه کله چې موسی خپل زلمی شاګرد ته وویل تر هغه به ځمه چې د دواړو سیندونو یو ځای کېدو سیمې ته ورسیږم کنه تر ډیرو زمانو به همداسې روان یم. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. نو کله چې دواړه د سیندونو یو ځای کېدو حد ته ورسېدل نو خپل کب یې هیر کړ او هغه کب په سمندر کې د یو سورنګ په شان خپله لار ونیوله. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. نو کله چې تیر شول موسی خپل زلمی ته وویل راوړه هغه زموږ سباناری په دې سفر کې خو له ډېرې ستومانۍ سره مخامخ شولو. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. زلمی وویل تا ولیدل کله چې هغه لوی ګټ سره مو دمه کړې وه نو هماغلته ما کب هیر کړ او له شیطانه پرته بل هیڅ شي نه دی رانه هیر کړی چې درته یاد یې کړم او کب په عجیبه توګه سمندر کې خپله لار ونیوله. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. موسی وویل موږ خو همدا غوښتل نو دواړه د خپلو قدمونو په نښو په شا راستانه شول. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. نو زمونږ له بندګانو یې یو بنده وموند چې هغه ته مو له خپله لوري رحمت ورکړی و او له خپلې خوا مو په یو خاص علم پوه کړی و. قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. موسی هغه ته وویل ایا زه د متابعت وکړم تر څو ما ته هم د سمې لارې هغه علم راوښیې چې تا ته درکړی شوی. قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. ویل ته به له ما سره هیڅ صبر ونه کړی شي او په هغه څه به څنګه صبر وکړي چې ته نه یې ترې خبر. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. موسی وویل ان شاء الله ما به صابر ومومي او په هیڅ کار کې به دې سرغړونه ونه کړم. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. ویل ښه نو که په ما پسې ځې
بیا به مې په هیڅ شي کې نه پوښتې څو چې زه یې خپله یادونه درته ونه کړم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. نو دواړه روان شول څو چې یوه بیړۍ کې سپاره شول. نو خضر هغه سوری کړه. موسی ورته وویل د دې دپاره دې سوری کړه چې خلک یې ډوب کړي. تا خو یو ویرونکی کار وکړ. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. ویل نه مې ودرته ویلي چې ته به ما سره صبر ونه کړی شي. موسی ورته وویل په هغه څه مې مه نیسه چې رانه هیر شوی وي او زما په دې کار کې سختي مه راباندې کوه. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. بیا روان شول تر دې چې له یو هلک سره مخامخ شول. نو خضر هغه وواژه. موسی ورته وویل آیا تا یو بېګناه کس د بل کس د بدل نه پرته وواژه؟ بېشکه دا خو دې یو بد کار وکړ. صدق الله العظیم.